دا چې د افغانستان په استازولۍ مو د دوحې په غونډه کې ګډون کړی و، ومو غوښتل چې دلته د داسې غونډې او د کنفرانس له لارې نه هغه جزئیات او معلومات چې هلته ترلاسه سوي دي د تاسې له لارې نه د خپل ولس او خلکو سره شریک کړو. قسمی که قبلا تشریح شده بود، نشست دوحه حاوی دو موضوع مرتبط به افغانستان بود. اینکه کشورها چه قسم می توانند موانع از سر راه سکتور خصوصی افغانستان را بردارند و این سکتور را حمایت کنند. دوم اینکه مبارزه علیه مواد مخدر که در افغانستان به گونه خوب جریان داره و تا حد دستاوردها دارند، جزئیات آن اونجا تشریح شد و چالش‌هایی که مردم افغانستان از این ناحیه با آن مواجه میشن با او مبارزه شد و کشورها در این سهم داشته باشند. زموږ لخوا دواړه موضوعات د جلا جلا پریزنټیشنونو له لارې نه د دوحې په غونډه کې وړاندې شول. د دوحې غونډه دوه ورځې جریان درلود. یو ورځ د هیوادونو استازو خپل ویناوې واورولې د موضوع په ارتباط او د افغانستان په ارتباط، په کې د افغانستان موقف هم د افغانستان هیئت لخوا نه ښکاره سو. موقف د افغانستان د حکومت او امارت دریځ و، د افغانستان د خلکو هغه غوښتنې وې په هغه کې نغښتل سوې وې. عموما په موقف کې دا راغلی و چې افغانستان له ټولې نړۍ سره د اتصال او د وصل غوښتونکی ده. هغه هیوادونه چې د افغانستان سره په ښه تعامل کې دي د هغه ستاینه سوې ده. هغه هیوادونه چې لا تعامل ته نه دي راغلي هغو ته دعوت ورکړل شو چې باید تعامل ته راسي. درېیمه خبره دا وه چې افغانستان له انزوا څخه وتلی افغانستان منزوي نه ده، د ګڼو هیوادونو سره خپلې اړیکې لري او د اعتماد وړ یو فضا رامنځته سوې ده. موضوع چهارم جایی بود که امارت اسلامی افغانستان با کشورهایی که رابط سفارتی داره به گونه خوب تانسته رابط را مدیریت کنه، بخصوص در عرصه تجارت و ترانزیت و داد و گرفت که برای افغانستان هم مهم است و برای کشورها هم مهم است. در کنفرانس ارائه معلومات همه‌جانبه در مورد پیشرفت‌ها و چالش‌ها در بخش سکتور خصوصی ارائه گردید. از طرف وزارت محترم تجارت که پریزنتیشن بسیار خوب و مسلکی تهیه شده بود که 15 دقیقه وقت داشت. اونجا با بسیار شکل خوب تشریح شد و کشورها که شرکت کننده ها بودن از ارائه معلومات در بخش سکتور خصوصی اونجا بسیار هم متاثر شدن و هم را زیاد ستودن. همچنان در بخش دومی 15 دقیقه دیگر یک پریزنتیشن دیگری داشتیم در مورد مبارزه علیه مواد مخدر که چگونه امارت اسلامی افغانستان حکم ممنوعیت آن را ارائه کرد و چه قسم تانستن و حکم را تطبیق بکنند، دستاوردها چی است، چقدر تانسته می حکم تطبیق شود و همچنان مبارزه علیه قاچاق و تولید و تورید و انواع دیگری مواد مخدر که البته مواد مخدر صنعتی است و او چه قسم جلوگیری شده و تا حال را پیشرفت‌ها در افغانستان چی است. طبعا مواد مخدر یکی از موضوعات بسیار حساس است، کشورها هم با آن نیاز داشتن معلومات ارائه شود و بعضی خلاهای معلوماتی هم وجود داشت پیش کشورها که او خلاها توسط معلوماتی که ارائه شد مرفوع گردید و طبعا شرکت کننده ها زیاد متاثر شدند. موږ نړۍ ته واضح کړ چې هغوی باید لومړی ټول بشري او انساني موضوعات چې مخامخ د افغانانو له روزمره ژوند سره اړه لري له سیاسي هغو جلا کړي او دا موضوعات د سیاسی فشار وسیله ونه ګرځي. جای خوشی است که کشورها حین ارائه بیاناتشان پیشرفت‌ها در افغانستان را یک پذیرفتند. امنیت، ثبات، اقدامات در بخش تقویت اقتصاد، توانایی حکومت به پرداخت مصارف حکومتداری و همچنان تطبیق پروژه‌های انکشافی عموم کې د دوحې په غونډه کې موږ درک راسي. اول نړۍ په افغانستان کې پرمختګونه درک کړي دي او دا مني. دوهم رامنځته شوي چې
درک رامنځته شوی دی چې هیوادونه باید د فاصلې پر ځای له افغانستان سره نږدې سي، ځکه فاصلې ګټه نه ده کړې، نور باید د نزدېکت لارې چارې ولټول شي. دا درک هلته راحس کېده. دریم داسې له چالشونو سره سره افغانستان په مختلفو برخو کې پرمختګونه لري او د خپل ژوند په برخه کې چاته منتظر نه پاتې کېږي. دا پیغام هم هلته په ډېر ښه شکل ورسول شو. څلورم داسې تجارتي او بشري موضوعات باید له سیاسي هغو جلا وي. نړیوال هم په دې باندې درک یې کړی و چې دا مهمه موضوع ده، باید دا جلا شي. پنځم داسې په سیمه ییزه کچه افغانستان د هیوادونو سره د همکارۍ یوه ښه روحیه رامنځته کړې ده او په دې سره موږ توانېدلو چې الحمدلله افغانستان له انزوا نه وتلی، په تجارتي او مختلفو برخو کې موږ د نږدې او د سیمې د هیوادونو سره، همسایه هیوادونو سره او د نړۍ له مهمو هیوادونو سره د اړیکو په یو ډېر ښه حالت کې یو. شپږم دا چې د فشارونو او بندیزونو سیاستونه نور نتیجه نه ورکوي او باید رغه د تعامل لاره خلاصه کړي. موږ دا شی په دغه ټول مجلس کې حس کړ. په عموم کې غونډې د افغانستان په ګټه تمامه شوه او بل دا اوس داسې په راتلونکي کې به بیا څه رقم اقدامات کېږي د ملګرو ملتونو سازمان پورې اړه لري. خو افغانان چې څه پیغام لري هغه دا دی چې کومه ناسته کوم برنامه چې په افغانستان کې د افغانستان په اړه باندې په نړیواله سطحه دایریږي او د افغانستان د خلکو استقلال، حاکمیت او هغه ملي ګټې په نظر کې نیول کېږي، افغانستان آماده دی چې په دې کې شرکت وکړي، فعال حضور ولري، خپل موقف څرګند کړي او د نړیوال عمومي غږ سره خپل غږ هماهنګ کړي او ودرېږي او همکاره واوسي. تاسو توجه نه ډېره مننه.